وای کلونه تیر شو مونږ په دې فکر کې ځان وخوړو کلونه تیر شو مونږ په دې فکر کې ځان وخوړو څوک پاکستان وخوړل چا پاکستان وخوړو ګرانو کتونکو دیره د پښتنو ده حجره د پښتنو ده او نن بیا یو ډېر ملګري راغونډ شوي دي تاسو ته به علم وي چې یاره د څو کالو راسي بلکې د څو میاشتو نه بالکل په دې وطن کې یو ملاماتي ګراني شروع شوې ده هر سړی په تکلیف کې دی مونږ غوښتل چې یاره د وطنوالو مینوالو مسافرو سره د یو ځل بیا د سید افضل طوفان مخامخ کو او طوفان صاحب سره به مشغولیږو طوفان صاحب په پروګرام کې هرکلی درته وایو او ګراني ده نو چا وی چې یاره د سره د دې په حواله باندې ډېره ښه سندره ده دغه به راته ووایې او نن حالات څه دي حالات دا دی چې پر ملک ډېره غټه ګراني ده په دې دغه باندې چې کوم دی ما یو ایټم راوړی دی او خلک ډېر زیات خفه کو دی ګرانی په خپل ځان ډېر زیاته ګراني ده نو ارشاد ایلو یا خدایا دا سنگ جهان شو انسان ارزان شو او رزق گران شو ایلو یا خدایا دا سنگ جهان شو انسان ارزان شو او رزق گران شو انسان ارزان شو او رزق گران شو اوز دغه سیا انسان په کوم ونو قیمت خرڅیږي رزق په ګرانه ملاویږي انسان په کوم ونو قیمت خرڅیږي رزق په ګرانه ملاویږي دا سناشتانو د غم دوران شو انسان ارزان شو او رزق گران شو ایلو یا خدایا دا سنگ جهان شو انسان ارزان شو او رزق گران شو انسان ارزان شو او رزق گران شو یوینو ډوډۍ د پاره غریب ډاکینو وਹੀ پلاره دا د یوینو ډوډۍ د پاره غریب ډاکینو وਹੀ پلاره زخمی ژوندون می زخمی گزران شو انسان ارزان شو او رزق گران شو زخمی ژوندون می زخمی گزران شو انسان ارزان شو او رزق گران شو انسان ارزان شو او رزق گران شو وسکتونو خلک لالچ کړي ټول لیوني دي یادي دولت تو دي هیري مرګي دي خلک لالچ کړي ټول لیوني دي یادي دولت تو دي هیري مرګي دي ویم پر رجاله
خلق بیمان شو انسان ارزان شو او رزق گران شو ویم پر رجالا خلق بیمان شو انسان ارزان شو او رزق گران شو ویم لویا خدایا دا سنگ جهان شو انسان ارزان شو او رزق گران شو انسان ارزان شو او رزق گران شو انسان ارزان شو او رزق گران شو انسان ارزان شو او رزق گران